سلام به تمام شما هموطنان خوبم. امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین و خوش آمدین به چینل غزال نظری، یعنی به چینل ما خوش آمدین. و امروز یک ولاگ میخوایم تقدیم شما خوبان کنم و این ولاگ درباره چی است و چی موضوع است اینا به شما حتما میگم. و در حال در افغانستان مکاتب برای دختر خانما بسته است و خانم نغمه هم دمی باره به خاطر دخترای افغان یک آهنگ جور کرده و میخواه به می آهنگ یک کلپ بسازه و ای که کلپش چی است و در کلپ چی کسای نقش داره، کیها کار کرده دیگه. تا آخر ولاگ با ما باشین و واقعا امی بدبختی است که در افغانستان به دوستای عزیز مویای مزاحمت میکنم به خاطر دختر خانما مکاتب بسته است و نمیتونن که مکتب بخوانن، مکتب بروند. به می خاطر دیگه خانم نغمه هم خواسته که درد دل دخترای افغان با میلیون ها دخترها را درد دلش دمو آهنگ بیان کنه. و خب هموطن عزیز، قسمی که گفتم در آهنگ خانم نغمه مثلا دختر خانمای دیگه هم است که نقش بازی کرده و خودم هم فکر کنم هستم. ای که ما چی نقش دارم در این آهنگ باز ببینین، منتظر آهنگ باشین. و یک دختر خانم در کنارم همینجا ششتن و امرشان صحبت میکنم، مگه متاسفانه که پشتو زبان هستن دری نمیفهمن و ما از پیشان پرسان میکنم که دری بلد هستن یا نه. دیگه ما افغانا خوب هستیم، یعنی با هر دو زبان مثلا بلدیت داریم، پشتو داریم. باز مردم پاکستان که هستن اردو انگلیسیشان هم خوب است و پشتوشان هم خوب است، مگم دری نمیفهمن و قدر زیاد. خب خیر، پرسان میکنم که دری بلد هستن یا نه. خب هموطن عزیز، دیگه شما خود بگوین که امرای دختر خانم چرا صحبت نمیکنیم. صحبت میکنم. خب اول باید همی استوری که از همی کلپی که از جور میکنن همی یک دفعه ثبت شوه، ریکارد شوه و خودم مطمئن بسازیم. دیگه ما خب در هر وضعیت که باشه ولاگ میگیرم و از این خاطر دیگه نمیخوایم که فی الحال امرای دختر خانم صحبت کنم، به خاطر که یک دفعه امی موضوع مکمل جور شوه، کلیپ جور شوه، ساخته شوه، بعد از او ببینم که چقدر خسته شدن، چقدر خسته نشدن، آیا خوشایند بود برشان یا نه. دیگه تمامش به شما هم نشان میتیم، همراه ما باشین و جای نروین ها. دوستای عزیز، یکی دیگه می چینل من رو سابسکرایب کنین، لایک کنین و نظریاتتان همراه ما شریک بسازین و کامنت ها هم بسیار زیاد از دوستای ما آمده و شما منتظر باشین که یک روز خاص اسپیشل و شما تمام کامنت هایتان به خوانش میگیرم و کیها چی کامنت داده و چی گفتن، چی نظریات داده. و دوستای عزیز، بعد از وقتا ما لبسیرین گلابی زدم به خاطر که چادرم گلابی بود. خب هموطن عزیز، امرای ما باشین. این ادیتر ما آمد، ما که چی میکنه نمیفهمم. شیزد سکه جوس پسیر علی ولی د پردي خلک جوس څښي. ګوره زما پیسې پیتلي دا مې ځان له غوښتي. جنکۍ خو مطلب جنکۍ زه خو والله که په چا هم خرچه وکړم نو نه د څه په ما خرچه کوي او نه په چا خرچه کوم که څنګه. دوستانو ما سره پاتې شي او چېرته مه ځئ. دري پوهېږې؟ پښتو پوهېږې؟ راشه. ها اینه این کامرامین ما با دختر خانم که است میبینین، مادر می دخترک است و پدر دخترک است و این دخترک آمد در کنار ما. سلام. و علیکم السلام. سنگی زخم تاسو میخی؟ شکر دی. نوم دی؟ کشمال افتاب. سو؟ کشمال افتاب. کشمال گلا گلا څه شی ونه؟ تاسو خو ماشاءالله ټیک ټاک کې هم ډېر زیات فعالیت کوئ که نه؟ جی نن مطلب دغلته راغلی نو څه کېدل؟ ریکارډینګ دی. ریکارډینګ دی. او نو مطلب د سکول په باره کې د سکول سره د شوق شته؟ سکول ته ځې؟ او زه څوم کلاس کې؟ 3 کلاس کې. ښه سبقونه وې؟ او کله فیل شوې پکې؟ نه. ماشاءالله دا کشماله به تاسو پښتانه به ډېر دې لیدلې وي که نه، چې نن سبا ماشاءالله په ټیک ټاک کې هم ډېر زیات فعالیت کوي، موږ نه ډېر زیات که نه.
څنګه دې شوق پیدا شو ټیک ټاک سره؟ بس خویندو ته مې کتل بس ما شوق جوړ شو. مطلب خپل له خویندو نه متاثره شوې؟ او نه زه ځان نه متاثر یم. ماشاءالله ځان نه متاثر یې؟ او نور چا نه متاثر نه یې تاسو؟ نه دوی چا نه متاثر شوی نه دی او دوی خپل ځان نه متاثره ده. ها ماشاءالله. نو دغه شانتی اوسئ ها، اعتماد به نفس بالا داشته باشین. دخترک میگه میفهمیم، میگه ما از خود متاثر شدم. مثلا ما از هیچ کس متاثر نشدیم. متاثر مطلب یعنی نمیفهم در یاد ما میرفت. خب نو تو آینده که غواړې چې مطلب ډاکټره جوړه شي یا هم غواړې چې ګانو ته راشي؟ زه خو به ډاکټر یم، سینګر به یم چې غټه شم. ډاکټر به مې او سینګره به هم یې؟ او جی اوسه پورې دې ګانا ریکارډینګ کړې که نه؟ نه. اوس لږ شانتې ماته زمزمه وکړو چې څنګه ګانا ریکارډینګ کولی شي او که نه؟ مور جانې دوه کم سهی مې وکړه اشکان سي زما سینګار ته حاجت نشته خو جانان سي زما. مور جانې دوه کم سهی مې وکړه نن راته تور د رنجو خال په ننګي کېده، نن راته تور د رنجو خال په ننګي کېده، نن راته تور د رنجو خال په ننګي کېده، نن راته تور د رنجو خال په ننګي کېده. زه فدا نه وي زلمي شوي هلکان سي زما. مور جانې دوه کم سهی مې وکړه اشکان سي زما. زما سینګار ته حاجت نشته خو جانان سي زما. مور جانې دوه کم سهی مې وکړه. واو واو، څومره ښایسته او زبردست. باور وکوئ دوستانو چې لکه مطلب هغه غټ غټ سینګران ته چې زیاتر وخت مونږ وایو ته نه چې زمزمه وکوئ چې داسې او هغسې دې دفتن بغیر د آمادګي نه زمزمه یې وکړله. نو کور کې نور څوک داسې سینګران شته؟ او جی څوک دي؟ زما دوه سسټر دي، یو ثانیه آفتاب یو عایشه آفتاب او یو مې رور دی جواد. جواد حسین؟ ها دا ماته ته ووایه که نه چې جواد حسین اوس ګانې ولې نه کوي؟ مطلب ماشوم و که نه هغه ټایم کې به یې ګانې کول، اوس ولې نه کوي؟ بس د هغې مرضي. تاسو پرې زور نشي کولی؟ نه. ها ګرانو کتونکو لکه مطلب کشماله ویل که نه چې زه به ګانې هم ویم او نن سبا ماشاءالله ایکټینګ هم ډېر ښایسته کوي او لپسینګ زیات ښایسته کوي که نه. نو سکول کې تا ته څه مسله نه جوړېږي چې مطلب ته خو ماشوم یې او ټیک ټاک یې ولې کوې؟ زه خو هلته نه، زما خو بس زه چاره نه یم سکول کې، ټولې داسې دي چې بس داسې دي چې یو ټیچره مې ده خو بس هغه ډېره نالوګه ده. نالوګه مطلب نالوګه څه شی وي؟ بس اوس خو پښتو کې خو داسې لکه نه راځي خو انګلیش کې درځي. لکه مطلب پښتو کې ووایه که نه چې دا ټول خلک پرې پوه شي دا مطلب څه شی وي؟ د دې مطلب خو تاسې پښتو کې نه راځي. پښتو کې نه درځي. ها مطلب ماشومان ټیچر تا ته څه نه وایي چې ته مطلب ټیک ټاک یې کوې یا دا یا دې ټایم کې ته سبق ووایې درسونه وایې داسې خو درته څه نه وایي؟ نه زما خو ملګري دا نو چې څنګه لاړ شو سکول ته نو زه چې لاړه شم مس ته ووایم غلې کښېنه مړې ویمه څه دې ځان نه ویمه د مس چمچه جوړه کړې ده. نو بیا مس درته څه نه وایي؟ نه. بیا خو دې مزې او که نه او چې فیل شي نو بیا به دا ډېر مزه کوي که نه؟ نه زه خو فیل نه راځم. مطلب سبق وي. او نو ماشومانو ته څه پیغام لرئ چې څه وکړي؟ سبق ووایي که نه ټیک ټاک یې وکړي یا ګانو ته راشي څه یې وکړي؟ بس پهله خو د خپل سبق پوره کړي بیا چې څه شوق دی بس هغه وکړي. اول دې سبق ووایي بیا خپل شوق دې پوره کړي، خوشحاله اوسي او غټه ښځه شي. امین. ګران کتونکو نو تاسو وګورئ چې څومره تکلیف زحمت وباسي ذیشانه وله وله خیر دی. ها نه 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 ولې مې ولی ماشومه یم ولې مې ولی یو ګناه لرم. زه هم ماشومه یم دې کشمیاله په شان دی که نه یو دا مشر زه ماشومه یم. ښه زه چې دومره ومه ما خپله پوز هم نشو صفا کولی. دومره چې ومه که نه ما به خاورې خوړلې. ښه رښتیا وایم سیریس. دا څنګه چل دی؟ مطلب ته چې ستا عمر ومه ته د څو کالو یې؟ 10 کالو. زه چې د 10 کالو ومه که نه ما به خپله پوز هم نشو صفا کولی. مطلب خاورې به مې خوړې. دا خو ډېر لکه
څښا دغه دی خو موږ نه پوهېدو که نه ماشومانو او چې په دې خاورې که څه هغه خاورې او خاورې باندې چې اوبه واچوم خو سترګو اوبه تېزي سم سړی لیونی کي سم سړی لیونی کړي ته د همغې له وجې نه لیونی شوې او که نه زه یو ټوکه خو که کتونکو ته یا یو شعر ووایه کتونکو ته شعر خو مې لا په ذهن کې نشته ما ته یو بله کیسه را یاده شوه دوستانو ته خو مطلب په ټیک ټاک کې لایف هم راځې که نه او خو اوس مې اکاونټ خراب شوی ولې خراب شوی پته نشته یو بله جنۍ ده زما عمره د هغه راځي د هغې نه خرابېده ځکه چې د هغې غټه پوزه د هغه غټه ښکاري بس د هغه غټه پوزه د چا چې غټه پوزه وي مطلب د هغه ایډي نه خرابېږي نه هغه غټه غټه ښکاري پوزه یې غټه د خپله هم غټه غټه ښکاري د ولي الله کیسه څنګه وه چې مطلب تاسو ورسره څه جنګ منګ شوی او څه کیسه وه ما راواغوستو نو زما لکه خور ته یې لکه کنځلو کې نو بس زه هم غوسه شوم ما هم ورته وکړي تا ته دا کنځلې څنګه یادوي نو دا خو داسې کنځلې وي که نه چې ګوګل کې هم سرچ کې نه پیدا کېږي بس ما ته راځي دوستانو تاسو به د ویډیو لیدلی وي که نه داسې کنځلې چې ګوګل کې سرچ کې که نه قسم ده که پیدا کړې نو دا ستا دماغ کې څنګه پیدا شي داسې کنځلې بس دا خو زما پرمننټ په ذهن کې ښه نو دغه شان کیسه ده یاره مړه دا پوره څیز ده ښه او د ده په دماغو کې دا خبرې له مخکې نه نوټ کړې وې که نه ما وی چې زه دې خو هر چا ته کنځلې کوم زه ماشوم یم ما ته خو بس چې را وغوښتو نو زما په مخ کې هم کنځلې کولې بس زه غوسه شوم نو ما هم ورته وکړې زله دې ورله وکړې زړه د فیسبوک و او بیا ولي الله څه نه وې نه بس زه خو ته بیا د اړیکې لاړم بیا د هغې په سبا څه وي خو زه لایو نه وم راغلی بس خوشحاله هنا کامرامین عزیز ما و اینا مامو اکترایی که اینجا ششتن و کلیپ میسازن اینجا نامشان تیار از دوستای عزیز و برادر که میبینی و پدرم و دخترک است و یه هم مادر دخترک است و دخترک هم اینجا ششته همراهشان گپ زدم ماشاءالله بسیار تیز و چالاک و یکی اندازه ما میشه دیگه خدا میفهمه که به کجا میرسه ولی خانی ستا پوزه خوب غټه ده دیگه اینا ایام یادشان میده چی نکنن یک آهنگ که وقتی جور میشه میسازن بسیار زحمت دارد بسیار زیاد تکلیف میکشند و آهنگ دیگه از همگیش کرده امی کامرامین دیگه بسیار زحمت میکشه ببینین دوستای عزیز چی وضعیت است